نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. دا نن د درمه سپورې خلاصه بیانېږي. دغه درمه سپورې په شریعت کې الله تعالی د پیغمبرونو فضیلت بیان کړی دی. یا چې بعض پیغمبرون داسې چې هغه ته مو په بعض پیغمبرون باندې فضیلت ورکړی دی. اسه خو په ټول امت نه ټول پیغمبرون د فضیلت ولي یو امتی دا سنشته چې هغه پیغمبر نه بهتر وي، بلکې ټول پیغمبرون بهتر دي د فضیلت ولي. خو په پیغمبرون کې د نه بعض پیغمبرون داسې چې الله تعالی یغه ته په بعض نور باندې فضیلت ورکړی دی. الله تعالی یو پیغمبر ته یو اعزاز ورکړی دی، بل پیغمبر ته بل اعزاز ورکړی دی، بل پیغمبر ته بل اعزاز ورکړی دی. دغه د وجه الله تعالی بعض ته په بعض باندې فضیلت ورکړی دی. بیا مخکې الله تعالی د معجزات تفصیل بیان کړی دی او بیا آیت الکرسی دو دغه ها د تلاوت د زیات اهتمام کوي. ډیره د برکت الایاتین دي، ډیر د فضیلت الایاتین دي. یا چې کیمو کاس د شپې په خوب نه مخکې دغه آیت الکرسی وایي، بیا الله تعالی دای د شریر د شیطانونو نه په حفاظت کې ساتي. دغه نور ډیر زیات فضیلتین دي. بیا مخکې الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت د نمرود چې کیما واقعات او مکالمات او مناظرات هغه الله تعالی بیانوي. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام د دسره نمرود دا مناظره شریک کړله. بیا دا سوشول چې نمرود و ټول خلک د خپل ځون ته په سجده باندې مجبور اول. هر کس ته ویل چې مو ته سجده ولګوئ، زه خدای یم، زه الہ یم. داسې بیا حضرت ابراهیم علیه السلام د دلایل په طاقت سره دغه نمرود ته شکست ورکړ. او بیا د یو خبره په ذهن کې کښنوي چې لکه څرنګه چې د دین کور دغه تصنیف دی، تبلیغ دی، دعوت دی، تصنیف هغه واعظ و نصیحت دی، جهاد دی او داسې امامت ته خطابت ته نور د شي نه دي. لکه څرنګه چې دا د دین حساب او داسې مناظره د دین حساب. پیغمبرون چې څوره دي دغه معصوم دي. معصوم مطلب دا چې دین نه ګناه کېدای نه شي. او کچیرته دا مناظره د دین حساب نه وای ګناه وای، بیا حضرت ابراهیم علیه السلام کله نه کړلای. دغه د عملی مشولات چې مناظره کړل دا ګناه ګچار نه دو، بلکې دا د غاز د دین حساب لکه نور شاینه چې د دین حساب دي. بیا مخکې الله تعالی د حضرت عزیر علیه السلام دا یو واقعه بیانوي چې دای کله یوارس په کلی باندې تیر د هغه کلی بالکل ختم او تباه شوی و. او بیا دا سوچ وکړه چې دغه کلی ول څرنګه الله تعالی چګوي. بیا الله تعالی د تسلکل مرګ ورکو، بیا په یو نه بعد الله تعالی د ژوندای کو. دغه هم د تفصیلی واقعا بیان شوی دو. الله تعالی مخکې انفاق فی سبیل الله دغه تفصیل بیان کړی دی چې کیمیو کاس یواری په هم د الله تعالی د رضا لپاره خرج کو. دغه څومره زیات ثواب دی، دغه مثال الله تعالی بیان کړی دی. دغه اجر چې څوره دی په باندې الله تعالی یو مثال بیان کړی دی. یا چې یو لکه یو مزدور شو یا داسې یو زمیندور شو چې کله د غنم یو دونه د په خوره باندې لوندو کو وې کاری، بیا د یغه نه او یږي دروځي. بیا په هر وږي کې سل دونې وي، داسې دغه نه وسو دونې جوړیږي. بیا د یوې دونې د برکت چې الله تعالی د یغه یوې دونې په بدلا باندې الله تعالی یک کاسته او وسو دونې ورکوي د غنم. نو داسې چې کیمیو کاست الله تعالی په لیار کې خرج کو او بیا الله تعالی یخته بشمیر انعامات ورکوي، بشمیر فضایل او فضیلتونه ورکوي. بیا په دا وخت کې الله تعالی د سید چې کوم حرمت ته هغه بیان کړی دی. احل الله البيع وحرم الربا. د سید چې کوم حرمت ته کوم وعید دی، د یغه وعید سره سره یو وعید ده دی چې الله تعالی د داسې کس سره د جنگ اعلان کړی دی. او د جنگ ضابطه او اصول دی چې د مخالف سړي دغه خواهش وي، سوچ وي چې د یو بل کس په ټولنه قیمتي شی ورځایک، په ټولنه قیمتي شي ته نقصان ورسوم. دا د جنگ اصول دی. بیا الله تعالی ته په ټولنه قیمتي ورګرون شي دغه ایمان دی
چې کوم یو کس سید کو بیا الله تعالی د دغه کس ایمان ختم کوي. کوم یو کس سید کو او سید حلال غني دا سړی د ایمان نخلوص دی. او کوم یو سړی سید کو او سید حلال نه غني بلکې حرام یې غني بیا پابند همیشوله اختیار کو بیا د توبې توفیق نه ورته ملاویږي د داسې سړي هم د ایمان د ختمولو خطر ده. او دغه یو وعید ده دی چې کوم یو سړی یواري پیسې وکړو دغه دمره زیات ګناه دی لکه یو کس چې د خپل مور سره او یا وره بدفعلي وکړو په دانه هم ډېر زیاته ګناه ده یقصید دمره غټ جرم دی. بیا ویله میشتو سره دغه نه خپل ځون نشي بچ کولای. همیشه هر یو سړی په داسې سید باندې لاګیا دی په داسې سید باندې لاګیا دی. دغه سره دنیا هم خرابېږي او دغه سره آخرت هم خرابېږي. بیا دغه سورت په آخر کې الله تعالی یو ډېره جامع او دعا بیان کړې ده. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دا چې کوم یو سړی احکامات باندې عمل کو بیا پابند پاکه څه کوتاهی وشي کمی وشي غلطي د انسان نه وشي بیا د انسان په دغه الفاظ سره د الله تعالی د وغوړي بیا الله تعالی د کوتاهی چې کیمادو هغه الله تعالی معاف کوي. د الله تعالی نه د معافي سول د هر انسان کو همیشه د الله تعالی نه غوړي د الله تعالی نه بغیر د انسان د هیڅ نه غوړي. او بیا مخکې بل سورت ته سوره آل عمران د آل معنا دو اولاد عمران معنا دو عمران د یو کس نوم دی او آل عمران وی د عمران اولاد ته په دغه صورت کې چونکې د عمران د اولاد تذکرہ دوی دغه د وجه نه د صورت سوره آل عمران وی. او دغه صورت په شری کې د یو واقعا الله تعالی بیان کړی دو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د عیسایونو چې کیم مشر و د نجران نرغله او د شپږ کسونو سره د خپل وفد سره رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته راغلل. او دای مقصد ته شی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مکالمه کړله. دای دا ویل چې په الٰه کې حضرت عیسی علیه السلام په الٰه جوړول کې د الله تعالی سره شریک دی. او داسې حضرت عیسی علیه السلام دا ویل چې دغه خدای دی او د الله تعالی سره په خدای کې شریک و. او د دې جهالت وکسي جهالت انتهای وکسي چې دی هغه آیاتونه چې کیم الله تعالی په قران کریم کې استعمال کړی دي کلمت الله او روح الله دغه آیاتونه دی په حضرت عیسی علیه السلام باندې استدلال کو. او اصل کې خبره دادو چې د غلیوی د مکالمې د پورا او د خپل ځون باندې ډیر زیات ناز او په ځون باندې غراوی چې د میشتره خو شاعر هنشته د میشتره خطیب هنشته د میشتره مناظر هنشته. او چې کله مکالمه شری شوله بیا دغه ترتیب داسو چې د اول خپل شاعر شک دا ته یو چې خپل اشعار بیان کا بیا دغه وخت چې کیم شاعرون وی یغه فصاحت او بلاغت د خودنن سبو د دنیا د شاعر په مقابله کې شین دی. د چې کله خپل شاعر شک او اشعار بیان کړل بیا د یغه په مقابله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا بیا حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دا ته حکم وکړ چې چکشه د خلاف اشعار وایي. بیا دا سوچ حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ یغبل شاعر ته شکست ورکړ. او دا چې کله د خطابت ول نمبر روغی په یک صورت کې د عیسایونو چې کیم خطیب او هغه چکشه خطابت شریک بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ دا ته یو چې چکشه دغه په مقابله کې بیان شریک. بیا دا سوچ چې ثابت بن قیس یغه بلکاستا شکست ورکړ. په درم نمبر روغی د دلایل بیا په دلایل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دلایل پیش کړل او په دغه دلایل نه توحید ثابت ک او د تسلیث چې کی عقیده دغه بالکل تردید وک. او داسې عیسایانو چې کیم د هغه شکست ومنو. بیا مکه الله تعالی د اهل کتاب چې کیم جرایم دي چې د پیغمبرون نه حق قتل کوي د ګناه کو مسلمان ظلم کو تکبر کو حسد کو کینه کو بغض د خلک سره لري دا ټول تفصیل الله تعالی بیان کړی دی. او مخکې بیا الله تعالی دا بیانوي چې تاسو د کفار سره د زړه ملګرتیا دا تعلق ساتل چې هغه محبت باندې بدل شي
بیا داسې د دې سره دوستی کړل، داسې محبت د زړه محبت کړل چې هغه ته موالات یې داسې په شریعت کې کله اجازت نشته. البته د معمولی د وخت ضرورت پر یغه سره تعلق سوتل یا تعلق دغه د وجه نه سوتل چې د میش په علاقہ کې بد امنی نشي پیدا، البته داسې معمولی تعلقات هغه ته مدارات دغه په شریعت کې گنجائش ده. خو بیا چې کله تاسو کفار سره داسې واستار چې بیا په هر وخت د عالم سړی نه دغه مسالې پښتنه کوي، د مفتی نه پښتنه کوي، او چې کله هغه درته وایي چې په دغه صورت کې د کافر سره د تجارت کړي گنجائش ته بیا کوي، او چې کله گنجائش نه په یو صورت کې د یغه سره تجارت ما کوي. دوه درې صورتونه دي چې کله هغه موجود وي بیا په داسې صورت کې د دې سره کاروبار کړل، د دې سره تعلق سوتل، ملګرتیا کړل دا کله جایز نه ده. اول صورت دا ده چې د کله مسلمان ته تکلیف رسوي، د دې موالات ته سامان ضایع کوي، نقصان ورسوي، او دای چې کیم کافر دی هغه ریپی د مسلمانې خلاف استعمالوي، د اسلام خلاف استعمالوي، بیا په داسې صورت کې د دې سره ملګرتیا کړل، د دې سره کاروبار کړل، تجارت کړل، دا بالکل جایز نه دي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي، درې اهم واقعات دي چې هغه الله تعالی بیان کړي دي. اول خو د حضرت مریم مور حضرت حنا دغه تذکره بیان کړي دي چې حنا دغه بچون نوي، بیا دی وارزه منت نظر یو مونږ چې کچیر الله تعالی متبچای راس ک بیا وز هغه د الله تعالی د دین د پورا وقف کوو. بیا داسې د قدرت داس خبره وا چې الله تعالی دته د بچی په ځای بچی ورکړه. بیا د سوچ وکړه چې هغه چار چې یو بچای کړی شي هغه خو بچی نشي کړلای، جلکې نشي کړلای. بیا الله تعالی دا جواب ورکړو چې ولیس الذکر کالانثى، دا کیم بچای چې تو غوښتای و دا بچای داسې نه دی لکه کیمه بچی چې میشتو ته درکړی دي. کله کله بچی هم په اعمال کې، په تقوا کې، په کورینه کې، په هر شي کې په بچی نه پوسوي. نو بچی دا د الله تعالی طرف نه یو رحمت دی، په دا باندې زړه بالکل ما کموي چې چاته الله تعالی بچی ورکو په دا شکریا ادا کوي، او دا بالکل رحمت دی. او مختبیا د نظر مسله دو چې کله کیمیو سړی منت نظر دا معنی بیا صرف د الله تعالی د پوره، ځکه چې نظر دغه عبادت او عبادت د الله تعالی نه بغیر بل هیڅ د پوره نه وي، صرف د الله تعالی د پوره وي. مخکې بیا الله تعالی د حضرت زکریا علیه السلام دا واقعا بیان کړی دو چې کله حضرت زکریا علیه السلام د حضرت مریم مخته هغه به موسمه میوه ولدل، انګیر ولیدل، مانی ولدل، بل شی ولدل. بیا د حضرت مریم نه پښتنه وکړه چې دغه به موسمه میوه تو ته د کی مرسي، دی ورته و چې دا ټول الله تعالی طرف نه دی. بیا دا دغه کرامت وو. بیا په داسې کې حضرت زکریا علیه السلام دغه سوال وکړه یی چې یا الله متهم بچی راس کا. په یو وخت کې د حضرت زکریا علیه السلام عمر ډیر زیات و، د کیمه چې شزا و د یغه عمر هم ډیر زیات و. بیا د دعوه وکړه چې یا الله متهم بچی راس کا. بیا په الله تعالی د دعوه قبول کړه، او د حضرت یحیی علیه السلام په نوم باندې الله تعالی دته بچی ورکړه. داسې دا کرامت دی. او د کرامت متعلق د یو خبره درته بیانوم چې په داسې وخت کې همیشه تاسو د الله تعالی نه غواړئ چې کله د ولی کرامت ووینئ بیا تاسو د ولی نه ما غواړئ، بلکې د ولی د خدای نه غواړئ. او که څوک د ولی کرامت وویني بیا براه راست د ولی نه غواړي، دغه شرک دی، بدعت دی، خلق مزاری نه تاچی، درباری نه تاچی، قبری نه تاچی، ته سجده لګوي، کښلوي، هر څه پکې شرک دی، بدعت دی. او د ولی د خدای نه غوښتل د اسلام نه، دا خبره باندې بالکل ځون پوي کوي. او مخکې بیا الله تعالی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش تذکره کړی دو، او حضرت عیسی علیه السلام متعلق چې کوم يهوديونه د قتل اراده کړی و هغه تذکره بیان کړی دو. او بیا الله تعالی دغه ټول تفصیل بیان کړی دی. خو په دا کې یو خبره خلاصه زته بیانوم د حضرت عیسی علیه السلام متعلق اهل سنت والجماعت چې کوم عقیدات او عادات چې الله تعالی دای ژوندای اسمانونه ته چک، او قیامت نه مخته عیسی علیه السلام دوباره بیا دنیا ترځي، نبی وی خو په دغه وخت کې دای د امتی په حیثیت سره راځي. د نبوت چې کوم عہدات دا نه ختم کیږي، د دنیا چې کوم عہدې دي دا ختم کیږي، بدلیږي او بدلیږي، په دا باندې مستقل دی یو کلیپ دی. خو
الله تعالی چې کومې چاته عہدې ورکړي دي هغه عہدې کله د یو سړي نه ختمیږي. نو عیسی علیه السلام دغه پیغمبر وي خو د امتی په حیثیت سره ودای دنیا ترتیب ودای جهاد کو بیا ټول کفار ختم شي او څوک ژوند وي هغه د اتباع کو. او د يهود چې کومه نظریات او عادت چې عیسی علیه السلام د اسمانیت نه چک شوی او بیا عیسی علیه السلام ته 500 ور کړی د مرد او دغه متعلق ته د غلطه نظریات او غلط بیا دغه تردید الله تعالی کړی دی. بیا مخکې چې کوم عیسایون غلی وي د نبی علیه السلام دیتا د مکالمې د پوره نبی علیه السلام طرف ته بیا هغه داس وی چې الله تعالی په حکم سره نبی علیه السلام دیتا د مباهله او چیلنج ورکړو. بیا د اعتراف نه وکړو بیا په یو صورت کې د مباهله پرېښوله او دا تطیر نه وي او د جزیه قبیله کړله. بیا د دغه صورت په آخر کې آخري خبره ده چې الله تعالی چې کوم د انبیاء علیه السلام نه عهد وخسته و چې کله د توس په ژوند کې نبی صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم داروشي بیا توس په هغه باندې بالکل ایمان وروړي. اصل کې بنیادی خبره ده چې په دغه وخت کې د کوم د پیغمبرونو چې عهد وخسته شوی و دغه په اصل کې د یغه پیغمبر د امت نه د عهد وخستل شوی دی. نو الله تعالی د میشتو ټول ته د ایمان ول نعمت نصیب کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.